په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو وروڼو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن 28 د جون 2025 کال دی. دلته په کوټه کې یم. دا وخت زموږ سره د اسلام آباد څخه راغلی زموږ د افغان کډوالو استازی نماینده او د سلیمان خیل قوم مشر ښاغلی حاجي راز محمد سلیمان خیل صاحب هم راسره دی. موږ دلته راغلي یو د خپلو افغان کډوالو د حال احوال دپاره. دا یوه خبره زه ټولو افغان کډوالو ته کوم چې وروره دا کوم پر سوشل میډیا باندې د افغان کډوالو د ټیم یا د مودې یا د نه مودې د ورکړې خبرې کېږي. دا خبرې یوه هم دغه حقیقت نه لري. مین خبره دا ده چې د پاکستان د وفاقي حکومت خاص کر د سفران د وزارت د وزیر ښاغلي امیر مقام صاحب په مشرۍ باندې 2 هفتې تقریبا وړاندې په د سفران په وزارت کې د پاکستان د وفاقي ګورنمنټ یا د وفاقي کوم وزارتونه چې وو د هغو استازو غونډه درلوده. په هغه غونډه کې د افغان کډوالو د پیوار کارت پر پاتې کېدو یا د ټیم پر ورکولو یا ستنېدو باندې مختلف بحثونه وشول چې په هغه کې ځینې وړاندیز د 3 میاشتې کوي او ځینو بیا د سفران د وزارت لخوا او د چیف کمیشنریټ لخوا څخه د 6 میاشتې خبره یا تجویز وړاندې شو. نو دا تجویز د پاکستان چې کوم وفاقي کابینه ده په هغه کې وزیر اعظم ښاغلی محمد شهباز شریف صاحب او د دوی نور انتظامیه چې ده یا د دوی ګورنمنټ چې دی هغه به پر دې باندې پرېکړه کوي. زموږ دا سوچ و او زموږ دا توقع وه چې پر د جون پر 20 به اعلان شي، خو متاسفانه هغه ونه شوه. دا د نن 28 تاریخ دی، تر اوسه پورې هغه ټیم نه دی دغه شوی. د یونیسیار د چارواکو د خوا څخه د پاکستان د وفاقي ګورنمنټ سره په دې اړوند باندې خبرې شوي او د 2 کاله وړاندیز ورته شوی. دارنګه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت د خوا څخه او زموږ د سفیر د خوا څخه د ښاغلي شکیب صاحب د خوا څخه د پاکستاني چارواکو سره په دې اړوند باندې خبرې شوي او دا وړاندیز ورته شوی چې دوی ته باید کافي ټیم ورکړل شي چې افغان کډوال چې کوم دلته کاروبارونه دي، د دوی زمیندارۍ دي، د دوی دلته جایدادونه دي او د دوی مشکلات دي، دا باید بررسي شي او دونه ټیم ورکړل شي. خو اوس ټوله خبره راغلې ده د پاکستان وفاقي ګورنمنټ ته. نو هغه به انشاءالله د نن څخه مقصد په څو ورځو کې تر 30 تاریخه یا د 30 تاریخه څخه را دې خواته یا ها خواته په جولای کې انشاءالله زموږ ستاسې ټیم وټاکل شي. تر اوسه پورې نه د یو کال خبره اوکې شوې ده، نه د 6 میاشتې، نه د 3 میاشتې. اوس به ورته ګورو چې حکومت پاکستان په دې اړوند باندې څه کوي. یوه خبره بیا هم د دغه ویډیو د لارې څخه چې زموږ دروند میلمه هم راسره دی، دا یوه خبره کومه د یونیسیار د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چون په افغانستان کې د ایران کوم چې زموږ افغان کډوال دي هغو لړۍ هم شروع ده، ډېر په تیزۍ او په ډېر ظلم سره شروع ده. نو زموږ د یونیسیار څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ کوم د پیوار کارت دپاره چې کوم امتیاز ورکړل شوی هغه باید پوره شي او د عراقي مهاجرو رنګه زموږ افغان کډوالو ته ورکړل شي. نو حاجي صاحب تاسې خپل کوم نظر لري او وړاندیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه تاسو ټولو ملګرو نه نړۍ مننه. دلته تاسې کوم وضاحت ورکړل پښتون صاحب. نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبرې هر څوک وي، څوک به یې 2 کاله وختې ورکړي، څوک به یې 3 کاله وختې ورکړي. خو په حقیقت کې هغه کوم چې لکه تاسې ذکر وکړ زموږ سفران وزیر ښاغلی امیر مقام صاحب دوی چې کومه ناسته درلودله په هغې کې ټول وزیران وو او په دې کې زموږ ښاغلی چیف کمیشنر موجود و. هغه خبره لکه دوی چې سمري لېږلې ده کابینې ته، خو کابینې تر اوسه پورې کومه فیصله نه ده کړې. له دې نه علاوه چې څوک وایي 2 کاله ده 3 کاله ده، هغه کوم داسې تایید خبره نه ده. هغه د ما او د تا خبرې دي، خو صرف دا تایید خبره نه ده، کابینې فیصله نه ده کړې. په نږدې ورځو کې زه چې تر کومه خبر یم 2 جولای باندې به د دې اعلان کېږي د کابینې لخوا نه. انشاءالله ټول افغان کډوالو ته به دا خوشخبري زیات چانس ده چې تر 1 کال کې عمل کړي.
نو ټولو مېلمنو نه راغلو نه ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یوه خبره بیا هم کومه، د پاکستان د سفران د وزیر ښاغلی امیر مقام صاحب، چیف کمیشنر او زموږ د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې خصوصا د سفیر صاحب ښاغلي شکیب صاحب او د رئیس د مهاجرینو او دارنګه د څلورو صوبو د کمیشنرانو او زموږ د مهاجرو د رئیسانو او د یونیسیار د مشر ښاغلي پیلپا او دارنګه د څلورو صوبو د چیف چې د یونیسیار دي یا مشران دي، د هغو مننه کوو. دارنګه د افغان کډوالو د استازو مننه کوو چې خپل د افغان کډوالو غږ یې تر حکومتي چارواکو او نړیوال پورې ورسوي. نو اوس پکار دا ده چې نړیوال او حکومتي چارواکي زموږ د افغان کډوالو ټول مسایل بررسي کړي او یو داسې پرېکړه وکړي که دلته پاتېږو او که وطن ته ځو چې زموږ هم دلته مشکلات حل شي او هم هلته. مننه.